أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا جزاء وبارك الله في عمرك وحسن صوتك. داود محترم قاری صاحب محمد عارف روحانی مدرس مدرسه حاضر اوس د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو. ډېر محترم بلبل بلوچستان خوشبه ترانه خوان طالب العلم محمد اکرم نعمانی صاحب ته چې د مایک مخې ته تشریف راوړي او حاضرینو ته خپل ناطق کلام ورواوروي. ډېر محترم طالب العلم محمد اکرم نعمانی صاحب. हर सड़े खुशाल दे फजान जुमा हर सड़े खुशाल दे फजान जुमा ज़कची फितरत दे मुसलमान जुमा ज़फर اسمخنا گواندیان زما خیال چې د فلح نوی بیا نه اوري کورتا بلال وکړي اذان زما خیال چې د فلح نوی بیا نه اوري کورتا اذان زما سودای وای خیال ستا خو هنر نستا زکه ډېر سول تر زرګرو کسبان زما یم ډېر
سودائی د جانان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے یم ډېر سودائی د جانان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے پتا کی جبل دا احد محترم زمرج هغه ځای دی مقصود محترم پتا کی جبل دا احد محترم زمرج هغه ځای دی مقصود محترم تر شای پرت شهیدان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر شای پرت شهیدان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے یم ډېر سودائی د جانان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر سترګو مگر زی هغه مقبره لا نور مدام پیمانا مقبره تر سترګو مگر زی هغه مقبره لا نور مدام پیمانا مقبره کی پروت دی حبیب او یاران مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے کی پروت دی حبیب او یاران مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے یم ډېر سودائی د جانان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے کعبہ مدینہ عرفات او زمزم فعوجز بدر ملتزم تدرزم کعبہ مدینہ عرفات او زمزم فعوجز بدر ملتزم تدرزم پتور سر بیات کم سبحان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے پتور سر بیات کم سبحان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے تر صبح یازما یہ ارمان مدینے پکانو پوالم شیطان یو سوزلا لازم یا گنم پر پلزان یو سوزلا پکانو پوالم شیطان یو سوزلا
لازم یا ګڼم پر خپل ځان یو څو ځله محکم بس زما ټینګ ایمان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې محکم بس زما ټینګ ایمان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې یم ډېر سودایي د جانان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې ستا خاوره حسینه هر کاڼی مرجان پر تا ګرځېدلی دی شاهي خوبان ستا خاوره حسینه هر کاڼی مرجان پر تا ګرځېدلی دی شاهي خوبان کې پروت دی حبیب او یاران مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې یم ډېر سودایي د جانان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې بېواسه حبیب الله ناستیم پر کور وچاته بیان کم د خپل زړه ټکور بېواسه حبیب الله ناستیم پر کور وچاته بیان کم د خپل زړه ټکور په تور سر بیان کم سبحان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې یم ډېر سودایي د جانان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې تر څو بیا زما یې ارمان مدینې خزان چې تیر شي بیا ګلونه ګلستان ته راځي خزان چې تیر شي بیا ګلونه ګلستان ته راځي یوسف کو ورک شي خو خبرې بیا کنعان ته راځي ځان په منزل د عاشقۍ کې چیرې نکړې ستړی ځان په منزل د عاشقۍ چې چیرې نکړې ستړی زړه د خدای کور د عشق په خپله دې مقام ته راځي زړه د خدای کور د عشق په خپله دې مقام ته راځي جزاک الله دا ډېر محترم طالب العلم محمد اکرم نعمانی صاحب اوس د پروګرام په روان بهیر کې بلنه ورکوم په ډېر ادب او احترام سره جامع المعقول والمنقول صاحب الفصاحة والبلاغة شيخ الحديث والتفسير جامع روح المدارس روحانية حضرت مولانا عزيز الرحمن حقانی صاحب تا چې د مایک مخې ته تشریف راوړي او زمونږ دا منور محفل په خپله منوره وینا نور هم منور وګرځوي ډېر محترم جامع المعقول والمنقول صاحب الفصاحة والبلاغة شيخ الحديث والتفسير جامع روح المدارس روحانية حضرت مولانا عزيز الرحمن حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه زما خوبو عزتونو د مشایخ کرام او علماء کرام په اجازه سره زه مختصر خبرې کوم دلره ځاینا مشایخ کرام علماء کرام راغلي دي هغه به موږ تاسو ته خپل بیانونه کوي واعظ و نصیحت به کوي خو لیکن د دې بیانونو نه مخکې زه څو خبرې کول غواړم اول خبره دا ده چې د الله تعالی به موږ تاسو شکریا ادا کوو چې زمونږ مرشد زمونږ پیر سیدنا شمس المشایخ دامت برکاتهم العالیه دې مجلس نه د دې مشایخ کرامو د راتګ نه دا معلومیږي چې الله تعالی د تېر شوي عمل قبول کړی دی ځکه الله تعالی چې کوم عمل ته دوام ورکړي د دې علامه وي دي چې دا عمل قبول شوی دی الحمدلله چې کوم تخم زمون مرشد صاحب کړلی و د هغې تخم ثمره موږ تاسو ته ظاهریږي کومه سلسله چې ده جاري کړې وه الحمدلله هغه سلسله دغسې روانه ده الله تعالی د تر قیامت ورځې پورې دغسې جاري وساتي د علماء کرامو د مشایخ کرامو د راتګ نه دا معلومه شوه چې دوی واقعي د خلیفه مبارک دامت برکاتهم العالیه سره محبت دی دوی مخکې راتګ اوس راتګ علامه دې باندې چې په دې محبت کې د دوی اخلاص دی د عوامو د راتګ نه دا معلومه شوه چې واقعي د دوی د خپل پیر سره مخلص دی او د دوی په محبت کې اخلاص دی یقینا هغه منظر دی هغه کیفیت لکه زمونږ مرشد صاحب دلته موجود وي او دا علامات دي چې دا د زمونږ د مرشد صاحب شفقت او رحمت دغسې جری دی یقینا دومره شفیق دی چې زمونږ او تاسو سره به دومره د دې جلسې غم نه وي یا دومره به خیال او سوچ وي لکه هلته د ده سره سوچ او فکر دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت هم دی او د رسول الله تعلیمات د صحابه او سنت او طریقه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو یا د مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته
چې کوم مسلمانان په مکه مکرمه کو یا حبشه کو یا په نورو ځایانو کو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم که موجود وو که نه وو عکس هم د الله عبادت و اطاعت یې کوو لکه رسول الله په دوی کې موجود وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته دوی هغه اعمال کول هغه کارونه کول چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کول بیا مخلص مرید و شاگرد هغه دی د پیر که مخامخ وي او که غایب وي که حاضر وي او که غایب وي موجود وي لرې او که نږدې وي دی په هغې تعلیماتو باندې عمل کوي چې کوم تعلیمات د خپل پیر او مرشد ښودلي دي چې کومې وظیفې دته ورکړي وي په هغو وظیفو باندې دی عمل کوي وخت نه ضایع کوي الحمدلله د دې خلکو د راتګ نه دا معلومه ده چې انشاءالله زمونږ د مرشد صاحب وظیفې ورکول په اخلاص باندې وو په شفقت باندې وو د دې شفقت اظهار دا دی چې تر اوسه پورې چا داسې نه دي ویلي چې زما مرشد نشته دی زه وظیفه نه کوم زما مرشد نشته دی زه تعلیمات نه کوم زما مرشد نشته دی او زه د دې ملګرتیا نه کوم بل پرېږده ځم دا زمونږ د مشایخ کرامو د اخلاص علامه ده زما خوږو مسلمانانو ورونو اصل وخت دا د دنیا دی دا وخت ډېر قیمتي دی که د ټولې دنیا سره زر او سپین زر هر شی مال او دولت راجمع کړي د یوه میلیارډ د یوه سیکنډ قیمت برابر د دوی قیمت نشته دی ولې په یوه سیکنډ کې چې ته سبحان الله ووایې دا د دنیا و ما فیهې نه دا افضل ده خو نن مونږ د فتنې دور دی د فتنې و زمانه ده نه زموږ سره د ځوانیو پروا شته نه زموږ سره د وجود پروا شته نه زموږ سره د وخت پروا شته نه زموږ سره د ماحول د موقع پروا شته بس په فضول کارونو کې زموږ ټیم تیریږي یا په کم شو باندې تیریږي یا په موبایل باندې تیریږي یا په خوبونو باندې تیریږي یا په لهو او لعب تیریږي یا په ګناهونو کې تیریږي اصل الله تعالی موږ تاسو دنیا ته راغلي یو مسافر یو موږ تاسو ته څو وخت راکړی دی چې تاسو ته زه ځواني درکوم تاسو ته جسم درکوم تاسو ته وخت درکوم تاسو ته شپېته او یا کله عمر درکوم په دې کې به تاسو ګټه کوئ په ټولو کې کامیاب هغه څوک وي چې زیات عمل یې وکړو ان اکرمکم عند الله اتقاکم په ټولو کې عزتمن هغه سړی دی چې زیاته تقوا وکړي ځکه چې د آخرت سرمایه د مال او دولت نه دی اولاد او طاقت او قدرت نه دی بلکې د آخرت سرمایه نیک اعمال دي چې کله د دنیا کې انسان کرنسي ورته وایي سره زر او سپین زر نوټونه ورته وایي دا چلېږي چې کله قیامت ولګېږي د دنیا مال او دولت به ټول کوټه شي په قیامت کې به کرنسي نیک عمل چلېږي چې د چا څومره زیات نیک عمل و دومره به دی مالدار وي په الله تعالی به به ګران وي دومره به دی عزتمن وي دومره به په جنت کې د ده بلډینګونه وي مراتب به یې وي دې وجې نه دا مختصره زندګي په یوه جهت سره چې وګورې دا فاني ده دا ختم کېدونکې ده په بل جهت سره چې وګورې دا قیمتي هم ده ځکه علماء کرام فرمایي مشایخ کرام فرمایي الدنیا مزرعة الاخره د دنیا کرونده د آخرت ده لکه مونږ او تاسو په کرونده کې چې کوم شی وکړو فصل به د هغې اخلو داسې نه کېږي چې غنم وکړو دې نه مونږ ګنه واخلو یا ګنه وکړو د دې نه مونږ الوګان را واخلو بلکې چې کوم شی دې کرلی وي هغه شی به ته حاصلوي
داسې په دنیا کې چې انسان کوم کار کړی وي په قیامت کې به د هغې ثمره ورته ملویږي که ښه کار یې کړی وي د ښه ثمره ورته ملویږي که بد کار یې کړی وي بده ثمره به ورته ملویږي بلکې موږ او تاسو دا دنیا د جوړولو ځای دی لکه د انسان شخصیت د انسان جسمیت جوړېدلو ځای د مور رحم دی د مور په رحم کې جوړ شي بیا دنیا ته راوځي که د مور په رحم کې عیبدار و ناقص و ړوند و شل و بیا چې دنیا ته راشي د دنیا په ټولو هسپتالونو باندې وګرځوه دی زده ړوند دی پیدایشي مرض دی دې علاج نه کېږي ځکه چې د دې جوړولو ځای د مور رحم و علماء کرام فرمایي چې انسانا مالوبدال د نکیر او منکر فرشتي ته ته صحیح جواب ورکولای شي په دې سترګې کې به هغه طاقت وي چې الله دیدار وکوي د رسول الله دیدار وکوي اته په معده وجود کې به هغه طاقت وي چې د جنت نعمتونه هضم کولای شي اته به هغه مرتبه وکوي چې جنت ته به داخل شو قدرت او طاقت وي خدای دا نو وکي که په دنیا کې د غافل زندگی تیر کړه د خواهشاتو مطابق زندگی دې تیر کړه د شیطان د دنیا محبت په تا باندې غالب شو د سترګو پروا نه و د غوږونو اندامونو پروا نه و بیا چې څنګه د سترګې پټې شوې هلته به د قیامت په ورځ باندې ړوند وي د الله دیدار به د سترګو نشي کولی په غوږونو باندې به کوڼ وي د الله کلام نشي اورېدلی په ژبې باندې به ګونګ وي د الله سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د تا خبرې نه کېږي دې وجې نه دا وخت دی زمونږ د علما کرام یا د مدرسې محتوي منتظمین دا مجلسونه چې جوړوي دې مقصد او غرض دا وي چې مونږ د علماو خبرې واورو او دا دې سره واورو چې دا ماته وایي دا ټولې خبرې په ما کې موجودې بیا په دې سوچ سره مونږ یې وهامرو او بیا په دې سره چې زه به عمل هم په دې باندې کوم او بل د زمونږ تاسو مشایخ کرام الحمدلله اولیاء کرام دا موجود دي مونږ تاسو که یو پسې کراچي ته تللی بلوچستان ته تللی پېښور ته تللی دا زمونږ تاسو په قدرت باندې نه وه پوره خو زمونږ مرشد صاحب محبت په دوی غالب و دوی خپل مونږ ته راغلل په یوه ځای موجود کړي دي چې د دیدار نه محرومه نه شو بیا زمونږ د مرشد صاحب چې چېرته د چا مرشد صاحب اوسېږي هغې ته خانقه وایي په دې خانقه ته چې ورننوتو وظیفې د خپلې تېزه کېږي دا زمونږ مرشد صاحب فرمایل مونږ تاسو د دې مشایخ کرامو د صحبت نه پیدا واخلو مونږ تاسو د نن شپه په وظایفو باندې تېره کړو مونږ تاسو د سر نه تر اخره پر نورې وظیفې وکړو علماو ته کښېنو په بازارونو کې خو نور کله هم ګرځېږو سودا خو نور کله هم سوداګانې کوو خو کېدی شي چې دا ورځ یا د وخت مغفرت والوي د الله تعالی د رحمت د جوش والوي بیا الله تعالی زمونږ تاسو ټوله زندګي برابره کړي دې وجې نه مونږ تاسو ټول په توجه سره کښېنو په اطمینان سره به کښېنو په روډونو په بازارونو به نه ګرځېږو او بل د خانقهو آداب به کوو دا د ادب زمونږ د شیخ محترم ځای دی داسې به وخت تېروو لکه زمونږ مرشد صاحب موجود دی او خپلې وظیفې به کوو د علماو مشایخ کرام بیانونو ته کښېنو الله پاک ته مونږ تاسو په دې باندې عمل نصیب غرور مکه و غرور بدر نه اور شي غرور مکه و غرور بدر ته اور شي ای انسان جهنم کې بدی کور شي توبه وکړه د ګناه نه لاس په سر شه توبه وکړه د ګناه نه لاس په سر شه چې الله در سره مل په هر لور شي دین اسلام خبره هر وخت پکار وي کوشش وکړه چې اسلام په جهان خور شي دی دنیا نه هر سړی
دنیا نه هر سړی زی تسلا سنا څه خو یو سا چیرنا دی اخر ګور شي ای ملنګه که عمل دی که اونکړو ای ملنګه که عمل دی که اونکړو کله مخبدی محشر پورځي تور شي کله مخبدی محشر پورځي تور شي جزاک الله خیرا جزاء داو ډیر محترم جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عزیز الرحمن حقانی صاحب اوس دی پروگرام پر روان بهر کې د ناتیه کلام لپاره بلنه ورکوم په ډېر ادب او احترام سره خوش ژبی ترانه خوان حضرت مولانا شاه محمد روحانی چې د مایک مخې ته تشریف راوړي او خپل ترتیب شوی نعت حاضرینو ته ور واوروي ډېر محترم خوش ژبی ترانه خوان حضرت مولانا شاه محمد روحانی او ورسره ملګری دانن شپد آخری گران استازا درنوارم مافی گران استازا دبچی پشان منا درا کھڑی سڑکی وزیل زڑگی گرانا استازا ستا محنت کی گڑو مینو تا سلام کرم ای مشفقہ محنتی گرانا استازا دردوی می پریکوی می دلرگونا راکوی چی رخصتی گرانا استازا چی ورواڑوام دستگاه تا دوار سترگی مڑی مڑی اوخ کی چنچوی گرانا استازا امین واخل رات جوڑ تاریش قیاس دئی دا امین دا شاعری گرانا استازا محترم حزب اللہ ژړم هر سبب گا اللهم اغفر لنا تا تپزارو یما یا غنی مولا مولا تا تپزارو یما یا غنی مولا مولا ژړم هر سبب گا اللهم اغفر لنا تا تپزارو یما یا غنی مولا مولا تا تپزارو یما یا غنی مولا مولا خدایا مغفرت غواړم زه ډېر ګناهګار یا مغفرت غواړم زه ډېر ګناهګار یما تا ته په سلګو سلګو هر وخت توبهګار یما تا ته په
ځای باندې غواړم ستا رضا رضا نه غواړم دنیا دنیا تا ته گزارو یما یا غني مولا مولا تا ته گزارو یما یا غني مولا مولا ژړم هر سبا بېګا اللهم اغفر لنا تا ته گزارو یما یا غني مولا مولا تا ته گزارو یما یا غني مولا مولا ربا ډېر دردېږمه تل تر تل عرفان رنځور ربا ته درمل راکړې یما له عصیان رنځور ربا ته درمل راکړې یما له عصیان رنځور پروت یم په سجده سجده تا ته په دعا دعا تا ته گزارو یما یا غني مولا مولا تا ته گزارو یما یا غني مولا مولا ژړم هر سبا بېګا اللهم اغفر لنا تا ته گزارو یما یا غني مولا تا ته گزارو یما یا غني مولا تا ته گزارو یما یا غني مولا مولا جزاک اللہ خیرن جزا دا ډېر محترم حضرت مولانا شاہ محمد روحانی او سره ملګري اوس د پروګرام په روان بهیر کې په ډېر ادب او احترام سره بلنه ورکوم جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر محتمیم جامعہ رحیمیہ حضرت مولانا عبدالرحیم ثاقب وانوی صاحب ته چې د مایک مخې ته تشریف راوړي او زموږ د زرین محفل په خپله زرینه وینا نور هم زرین وګرځوي ډېر محترم حضرت مولانا عبدالرحیم ثاقب وانوی صاحب محتمیم جامعہ رحیمیہ دامت برکاتهم العالیہ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العظيم नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरान से जरा नम हो तो ये मठी बहुत जरखेज है सकी हजरत उलमाए किराम मशाइख इज़ाम दे जमे रूहानियत खुदा अजीम सालाना दे फुज़ाला पर इज्तिमा के
हम शरीक वीणे बयानी और इंशाल्लाह उलमाए किराम देता को मशाइख किराम देता को दे दई दलस्तड़ी और दे दई ला मशक्कत लज असनावल पे खातिर और दे दई दे सहूलत पे खातिर और दे तुसे दे मजलिस ना देमीज युफैज और खैर असलावल पे खातिर मुखातब कर जुद पूरा यू किस्म बेअदबी गाना अजीम मशाइख पे मख के सड़ाए लबकुशाई को अल अम्र फौक अल अदब निश्तखल मुर्शिद दामत बरकातुहुम अल आलिया किम दर्स कराए रहे आगा दर्स दे अदब कराए रहे निश्तखल पीर व मुर्शिद चिकिम दर्स कराए रहे आए दे वफार कराए रहे निश्तखल मुर्शिद चिकिम दर्स कराए रहे आए दे दवाम कराए रहे अल्हम्दुलिल्लाह पदली मजलिस बंदे तुस खाशिश है पदली मजलिस बंदे तुसे कदा अटूल बदन वश्ता दागा जबेशी पदल बंदे मिश्तुस से अल्लाह ताला जल्ला शानहु शुक्र अदा करे दा मिश्तुस नशी अदा कावले पदा से फितने दौर के देदा से हर किस्म दे यू दे बुराई को दौर के और पदा से देर वरस दावर के दास शफा और दास पनिक मजलिस के और दामरा अजीम मशाइख किराम में पमख के मिश्तुस्ता अल्लाह ताला दे मुस्ती तौफीक व नसीब कर व इन ताउदु निअमतल्लाह ला तुहसूहा मिश्तुस्ता खपल मुर्शिद चेकिंग दर्स करायो जपदली बंदन फाशुल शो चेनन दे दास आगा मंजर बराहरा जप फलस्तर के बंदे का समय पदामरा लुई इज्तिमा के ओ पदामरा लुई पेंडाल के दामरा पसावी ना खाल के पदानी माशका और मखसूतान माशूम बंदे हाजिर दल दादे तुस खुशकिस्मती दो और दामरा अजीम मशाइख किराम ना दे फैज दा सलावल बने तुसे शुक्र अदा कई चिमिश्तुस दा मका अल्लाह ताला रे कड़ी लो दुआ का दमीना अल्लाह ताला का साफ पांदुर कई दुआ गुड़ा पीना अल्लाह ताला का साफ पांदुर कई दुआ सूस की यानी खातिर अल्लाह ताला का साफ पांदुर कई अगा दुई का तरी दादी अल्लाह ताला या चमुता देखल मोमिन बांदा दा दुआ सूस की दा दुई का तरे हदर जुबान करे युदा छे द मु पर यार के दल दे बादना देवी ने को शिकल के वा कातराम जकात आमी जमुता साफ अंदर के दुआम देखल बांदा छे दा टूल जहान रूदवी नीमाश पावी दाई दे शुक्र चक्षी ओदाई अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु ता पतियार के सर बसुजूदी पखल गुनाही ना बने अल्लाह ताला का जुड़ी ओ दे देविश कराउने अल्लाह आई चमुता दा कातरा सफन अल्लाह ताला जल्ल शानहु ता खपल बांदा दुआ गुड़ा पीना हर दरजो खान दूर करी यू गुड़ा दे मुसीबत चिकला साड़ी बंदे मुसीबत रुशी युवा परेशानी रुशी दाए आवा घोड़ा को दे परेशानी के अल्लाह ताला नाराजगी न हो अल्लाह ताला ये चुमुता दगा घोड़ा दे खान दे दाया परेशानी घोड़ा दुआ अल्लाह ताला जल्ल शानहु याई चुमुता दे खपल मोमिन बांदा सख्त गुस्सा देता रुशी और पहली वक्त के
دای هغه کنټرول کو دای د یو اظهار په ناجایز بندنه حکومت دا غوړه ډیر پاندر کوي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. دوا قدمینا الله تعالی جل جلاله ته د خپل بنده انتهایی محبوب دی. یو هغه قدم چې کله یې ته د جامع د لمانځه دپاره جومات ته راوښلی د تو د هر قدم الله تعالی ناز پرې کو. دوام هغه قدم الله تعالی د خپل بنده هر درجه باندې ورکوي. کیم قدم چې د خپل ګرات دپاره یې سړی وښلی خپلون ته درېنو د هغه سره خپل ګرات کولی. دا لږ لږ اعمال حدیث مفهوم دی چې تو سے اعمال همیشه کوي اگر کا لږ ویلی نه وي. یو سړی ډېر اعمال وکړو دوام نه ولري دا فایده نه کو نو دا قدم دی تو سے ډېر بهتر دی. دغه وخت دی تو سے بهتر دی. دا سا چې په دغې وخت کې وښلی په هره سا کې الله الله وایي دا ډېر بهتر دی. او دا داسې عظیم مجلس ته چې تو سکیم قدم راوخیستلی دا ډېر بهتر دی. او په دغې وخت کې چې د دوست په دغې خانقاه او په د جلسه کې د یوه بل اکرام کوي غوسه درېږي یو په بل باندې ودرېږي او د یوه د بل نه تکلیف وي. دغې اسلوک مقصد و مفهوم دا دی. اصلاح په بنیاد باندې خو سلوک خلک اختیار دي. مشتوسته د الله تعالی دا ډېر عبادت ضرورت نشته. عبادت خو فرشتې دي څوک په قیام ویلوړي دي څوک په رکوع ویلوړي دي څوک په سجدان دي او څوک داسې تسبیحونه وایي چې ژبه د مشتوس واس نه لري. داود علیه السلام یوه ورځ وویل چې باري تعالی زه د تو داسې تسبیح وایم چې د هغې وس او قدرت په کائنات کې هېڅوک ونه لري. ده د کور په منځ کې یو حوض و حوض نه یوې چینګښې اعوذ وکړه الله تعالی یې ته زبان ورکړه وژغېدله ورته چې ای د الله تعالی نبي ته داسې مه ویلې چې تو داسې تسبیح وکړه. مو 70 سال عمر دی. په 70 سال عمر کې مو یو منټ ته پوره دغه خوله د الله د ذکر نه دا ژبه نه ده وچه شوې. او ویس دا داسې ولیدل کېږي چې مو یو ذکر شروع کړی دی مو فاروق پرې ایښی دی مو چوپ پرې ایښی دی. داود علیه السلام هغې نه بعد وایي چې یا الله زه د داسې ذکر نه عاجز یم. په کائنات کې خو ډېر مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی. د سیدنا حضرت داود علیه السلام مخ ته دا د کرچې کې کیم نریکي چمچي چې دي دغه سره دا داسې راغونډی د ده په زړه کې دا خبره تېره شوه چې باري تعالی دا چمچای او د څه خیر دی پوری. الله تعالی دا چمچای وژوه ورته چې ای د الله نبي ته د مو دغه کمزوري وجود ته مه هېرېږه. زه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا تسبیح 1000 دفعه په ورځ کې ویایي. او زه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اللهم صل علی محمد النبی الامی دا درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 1000 دفعه ویایي. ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. الله تعالی مشتوس نه دی پېژندلی کائنات یې پېژني ځکه یې پېژني کائنات یې پېژني که نه یې پېژني مشتوس یې نه پېژني. نو د دې مشتوس عبادت مشتوس دغه نوستی دا اول ته ډېر قابل دی اول ته ډېر بهتر دی چې په دغې بنیاد باندې چې الله تعالی جل جلاله دې پوره شي. یو صحابي و دا صحابي د تکبیر اولا ډېر زیات پابند و. کسه یې تکبیر اولا ډېر لوی اجر او ثواب لري چې کیم خلک مسلسل د تکبیر اولا پابند جوړ شي دا په خپل ځون کې دننه یو لوی د انوارات نظرات و. تکبیر اولا په دنیا او مکیه کې چې څه شي بدنه بهتر دی. نو دا صحابي تکبیر اولا او د جامع ډېر پابند و. یوه ورځ د ګاهي درګري دی چې جومات ته راځي د صحابه پرې وروتل د ده نه جامع تېره شوې وه.
د د خلونه به اختیار وتل چې دا مخته چې کوم صحابي ورته وایي دا ورته وایي چې تو دا ویل او چې د مونږ جامل مستر شوی مو په دې باندې دا صحابي ورته وایي چې په جامه کې شاړې کو چې ته مو ته د دې ساو ورکا دوتو ته د جام ساو درې کوم نو یو دا ظاهري ډیر ساو تا وکاته یو سړی صحابي ته وویل ورته وایي چې زه تو ته د خپل چې کوم اجر دی دا درې کوم ته مو ته د دې جام ساو ورکا دا ورته وایي چې صحیح دا ورځ تیره شوه شپه چې وروړه شپې د صحابي خوب ویني چې تو نن د خپل داسې سودو وکړله که چیرې په ټول اهل محشر باندې تقسیم شوی و الله تعالی ټول ته حق ورکړی نہیں نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی دا یو چې قابل شي د دوی پورا کافی ہے ایک اگر پہنچے وہاں اگرچہ ہم کرتے بہت و نار یو الله چې قابل شي د ټولې زندګۍ تقدیر بدلی شي اگر چې موږ څومره ډېر په ورځ کې الله وایي نو موږ چې راکیم درس خپل مرشد کړی دی دا دی چې موږ د دغه مدرسې سره د محبت په غرض اظهار چې استاد نه وي بیا مدرسه ته موږ نه ځي چې مرشد نه وي بیا موږ مدرسه ته نه ځي د سړي د چا سره دوستي او ملګرتیا دا د یوه وخته پره نه وي یا وفخود نبو در علم یا مگر کسی در این زمانه نکرد کچا د خپل مرشد سره حقیقی میناوي بیا دا جمع روحانیات دغه سره تعاون په چارله فاستبقوا الخيرات کسې څومره لوی مجموعه استاد په دغه کې اکثر اهل علم دي دا دین پولیس کا صرف ساخی نه وي دا صرف اومی نه دی دا صرف د مدرسې نه بهر خلق نه دی باید چې د مدرسې خپل تعلیم د مدرسې ډېر خیرخواهي مدرسې خپل فاضل ډېر خیرخواهي مدرسې خپل کلمو ډېر خیرخواهي نن د عوام کاروبار څه حال دی دغه وجه دادو چې نن د زکات چې کوم مستحق ځایونه دي هغې ته نه راسي همیشه د پوره زکات په خپله رایه باندې ورکول شي په خپله مشوره ورکول شي په دغې کې د الله تعالی حکم ته څوک نه ګرځي تاسو ته چې خدای دنیا درکړې ده زه چې د کومې مدرسې جمع اشرافیه لاهور الله تعالی د فیضات او علمی خدمات هغه جاری و ساری ولري هغه ته مو د خپل متعلقین نه ډېر زکات ورکړی د طالبۍ په دوران وفا دغې ته نه وایي چې ته د یو زوی نه سبق وایه بیا د تو صرف درس پر مقصد تو صرف د اصول د علم پر مقصد دا مالداری او دا استعداد دا استعمال کم درځي کې دا کیم څه چې الله تعالی درکړي په دوی کې تصرف کا علامه جامی رحمه الله چې ټول جهان د تصوف په دنیا او په علمي شخصیت باندې پیژني دا چې د علم نه فارغ شو په زړه کې شوق او جذبه پیدا شوله چې زه چیرته د سلوک لار اختیار کړم نو په دې وخت کې د دې سلسله علی نقشبندی چې په سلسله کې یو نوم ویایي عبید الله احرار قدس الله سره دا په دې وخت کې ډېر لوی نوم یې لرم ایږي ته د بیعت پورا راول شم ولیاره د دې ډېر مزه یې وکړ
کله چې عبید الله احرار قدس الله سره ته ورسېد یخته د یخې زمانې الله تعالی جل شانه لوی دبدبه ورکړې وه ډېر لوی پروتوکول الله تعالی د خلکو ورکړی و او د سره او د سپینه یې قانون وه الله تعالی لوی مالدار دی مش په سلسله کې ډېر مالدار دی شوی دی دا ځنې د سلوک خلک لکه پیراني پیر صاحب عبید الله احرار صاحب نور داسې لوی مشایخ کرام تېر شوي دي چې هغې ته الله تعالی د دنیا مالداري ډېره په وافر انداز باندې ورکړې وه علامه جامي رحمه الله چې دلته ورغی ده دا ظاهري دنیاداري یې ولیدله په دا زړه کې لږ قسم ته بدګمونه شي نو ده په زړه کې دا خبره راوګرځېدله علامه جامي خو ډېر لوی د زمانې شاعر هتر شوی دی دا هغه شعر یې ویلی دی نه مرداس انکه دنیا دوست دارد ویل چې دا کامل صوفي نه دی ځکه چې د دومره لوی دنیا سره دی تعلق لري دومره لوی دنیا یې جمع کړې دا یې د بیعت نه بغیر وګرځو ولیار یې واپس وروغی مزار کوکو په دغه لیار کې چېرته یې جامات دی په دغه جوماته کې د وریځې د کیلولۍ په شکل باندې دی څملوس څرنګه دی څملوس خوب ویني قیامت وریځ ولګېدله علامه جامي رحمه الله ته یو سړی وویل ورته وچه په تو باندې د موکي ما قرضه و قرضه مو ته روکړه ده ورته وویل چې مو سره خو پیسې او روپۍ نشته چې زه د تو قرضه لنډه کوم مو ته لږ ټیم وکړه ده ورته وویل چې زه تو ته ټیم نشته درکولی هغه مو ته قرضه راځه په دا کې د خبرې کې بحث ووایي تکرار ووایي نور خلک جمع شو لوی جمع جوړه شو علامه جامي رحمه الله راوندی دا علامه جامي دغه خوب ویني یوه عبید الله احرار قدس الله سره راوندی علامه جامي رحمه الله بل دغه خلک ولر چپی دی دی چې روغی په اوس لور دی ورته وایي چې دغه خلک څه شي کوي چې د دومره لوی جمع جوړه شوې د خلکو د سړي ولر جمع شوی دی رش جوړ دی چا ورته وویل چې دا علامه جامي دی دغه باندې دغه سړي قرضدار و دا قرضه په دغې موقع شته نه ځنې اوس هغه سړی ورته وایي چې ته مو ته خامخا خپله قرضه ده لکه سون ته وایي چې په څنګ شي ده سره مریدون دي مرید ته وایي چې ملا صاحب قرضه لنډه کړه چې دغه پیسې یو سړي ته ورکړلې په دغه وخت کې علامه جامي رحمه الله د خوب نه ویښ څرنګه سترګې خوب نه ویښي سترګې غړوي عبید الله احرار قدس الله سره بهر ته په اوس باندې ویلوړ دی خون دی په دغه وخت کې عبید الله احرار رحمه الله علامه جامي ته وایي چې مونږ ویلر وګرځېدو چا سره وګرځېدو دا یې لږ کې شرمنده غونډه شوه چې د مو په حال الله تعالی دته کشف او دته الله تعالی علم حاصل کړی مو په حال باندې ورته وویل چې اچمونه ګرځېدلی هغه شعر ووایه یا څه ده وویل ده ورته وویل چې څه مې کوې خو بس وخت و تېر شه چې نه مو ته شعر ووایه وایي چې خو تو ته په خوب کې خپل معلم شه نو څه مې کوې چې بیا مونه شعرونه وایي چې دا راته پرېږده نه تر څو پره چا شعر ویلی دی وایي چې بس چې تو ته زه راغلم تو د دنیاوي ظاهري پوزیشن خدای سوب کې توپ مې ولیدم موږ په زړه کې د تو متعلق لږ قسم بدګماني پیدا شوله مو وویل چې ده نه بیعت ما کړه دغه شعر مې ووایي چې نه مرداس انکه دنیا دوست دارد ده ورته وویل چې د خپل شعر سره د مو نیم شعر دغه په یوه ځکه چې دا شعر د مکمل شي تو دا شعر ولګی مونه چېر ګرځېدلی چې نه مرداس انکه دنیا دوست دارد د مو شعر ورسره ولګوه اگر دارد برای دوست دارد تو دا ویل چې دنیا چې لري دا کامل والی نه دی زه دا ویایم اگر دارد برای دوست دارد ما ته که خدای مالداري راکړې ده د تاسو خلکو کار به پرې کوه محتمم دا دومره لوی مدرسه و دا داسې پشپن و دومره فضله و دا خرڅه و دا شیانو د کیمه و
څومره لوی مجمع که هر یو مولوي هر یو د دغه مدرسې متعلق د هر یو د دغه مدرسې خیرخواه هر یو د دغه مدرسې کلیول او دا د افغانستان د څومره پرې فیض پلاو د دغه مدرسې د حضرت شمس المشایخ دامت برکاتهم العالیه په برکات باندې څومره فیض پلاو شو دی د پاکستان په هر صوبه کې د دغه یو چې د دغه دینه فیض حاصل کړی دی موجوده د دغې د هر فاضل سره په جمعه کې متعلقین شته که د خپل ژوند د پوره چې موږ څومره خیرخواهي او څومره همدردي که د دغه مدرسې په دغې بنیاد موږ هم را همدرد شي اگر دارد برای دوست دارد نو د زکوته په بنیاد باندې د مدرسې خیال ساتئ ځکه چې فقهي دولته جزئی خو سړی نشي ذکر کولی دی د مشایخ په مخ کې او د داسې تقریر په دوران کې خو په نن سبا دور کې د زکوته په ټولو نه بهترین مصرف چې د مدرسې دغه نه د هر د دین چې په باندې دین قایم دی نن سبا دین بقا کوي هر شعبې د خلک نه جوړی شي د دې وجه نه د مدرسې خیال ساتئ او د مدرسې د خیال د ساتلو په نتیجه کې دا یو همدردي ده چې د مدرسې سره خپل تره ته خپل ورور ته خپل ملګري ته او خپل کلیوال ته لکه دا مرکز دی په دا دایره کې الحمدلله د شمس المشایخ دامت برکاتهم العالیه په وجه باندې څومره د مدرسې یو جال پلاو شوی دی صرف دلته نه په ټول پاکستان کې بلکې افغانستان کې نو دا یو مرکزی حیثیت لري دلته لږ همدردي د مدرسې د پوره د ترقۍ سبب ګرځي د دې وجه دغه زوی ابوالسطی مشهور خاتون د اسلام حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها دغه خپل نوم برکات بنت ثعلبه و دغه مخکینای خاوند عبید بن زید نه ایمن پیدوش ایمن رضی الله تعالی عنه ته د رسول الله د صحبت سعادت حاصل او په غزوه خیبر کې شهادت هم حاصل او دغه ام ایمن چې خپل نوم برکات بنت ثعلبه و د عبید بن زید نه بعد دین نکاح مشهور صحابي زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره نکاح وشو چې دغه نه عظیم صحابي حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ پریږدي دا خبره اصحابه لیکلي نو دا شرط د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش کړای کسې په دغه کې دا درس دی چې خپل پرورده خپل تربیت کوننده دو نه ویراږي دا شرط چې د رسول الله تربیت یې کړای او رسول الله مبارک کله کله د دې کور ته ورته په پښتنه ده پړه په دغه وخت کې دوی مشره شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه رحلت وکړ ابو بکر صدیق په دور خلافت کې وارث سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې عمره درڅ چې د رسول الله هغه پرورش کننده چې د رسول الله پرورش یې کړ ام ایمن چاته رسول الله ډیر ورته درڅ چې ویل چې پښتنه یو دای چې د دې پور تا ویل شنو ستل چې د دې څنګه لیدل دوه ورته بشا شو دا سه وژړل چې د هر درجه ولاړ دای دا محسوس کړل چې دا ام ایمان رضی الله تعالی عنها دا خو په دا جوړی چې رسول الله د دنیا نه رحلت کړی چې اے ام ایمان ته ویل جوړی رسول الله خدای الله دې څنګه چې څه دی اپ دغه دنیا نه ډیر بهتر دی ته ویل جوړی چې زه په دا نه جوړ چې رسول الله دې دنیا نه تا کړی خلای پرده یې کړی زه په دا خبره باندې جوړم چې کیم د وحی فیضات کیم وحی کړه امن کته اشوا زفاګه باندې جوړ
په دغه خبره کې څه شیونه ته اشاره شوې مو مقصد دغه نه دا دی چې دا زوی د صحابه کرامو دا اسوه حسنه نه ده خبره چې په کوم ځای کې ته یو فیض میندلی یو ځای ته خامخا ټاکې لکه د رسول الله په رحلت نه بعد چې حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنهما چې د یوې میمن ته تشریف راوړ نو دا څو میاشتو په دغه د دغه خیال ساتي نو مخامخ هر څوک صفات سره کوي اخلاص خدا دی چې په نه موجودګي کې ته د چا صفات نور خو وطن خو خړېږي خو وطن خو خړاول ته څوک نه وري کوي الحمدلله چې د دوسه همت وي نشا پلا کے گرانا سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو کام لے ساکی ناجور خلق کو رواستل کو چار دی جور خلق واسه ودری پکورینا کې داسې خلک د مدرسې سره جوړ پیدا کوي د مدرسې د معاونت پورې روانه د مدرسې سره جوړ پیدا کوي چې تر دریمه ولته اسکار کې ولته ذکرینا کې ولته ختمینا کې ولته د سړی اصلاح کې ولته دغه مدرسې داسې کردار دی داسې لوی خدمات د خلکو په زړه کې جذبه پیدا کوي چې اصله د دوی معروف دی مشهور دی نو دغه دوی کې چې هر طرف ته مخ اړوي نشته حسبي په نظر باندې ودرېمي دا اوس چې د صحابه خبره مې درته وکړه دا منظر هر څه ته د عکاسي کو چمن کے تخت پر جیس دم شاہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کا شور تھا ایک غل تھا جب آئے دن خزان کے کچھ نہ رہ باجوز خار گلشن میں بتا تھا باغ بارو رو یہاں گلچا یہاں گل تھا نن خو هر یو زوی مشویني چې په دغه ځای کې حضرت شمس المشایخ نوستای کړل په دغه ځای کې په جمع ویلو په دغه ځای کې نوستای په دغه ځای کې تاسو په دای لاګي کې ګرځېدل دی د هر خوره په زبانه حال سره د حسرت او د یا تازه کوي مدد الله په جلال قسم وي چې دا روز چې د مشر جمع یې او چې دا څومره مجمل جمع ده په محبت بدل جمع ده دغه زړینا کې چې کی محبت کې مې رشي کړې په الله کا د دنیا یو تکړه دی وګورئ مینا فراق سره زیاتېږي وسال په مینا باندې اور ولګایو دا چې څومره مینا په دغه سره نور زیاتېږي نو سړی په داسې ذکر باندې چې روشي بیا تقریر باندې اټول نظام سره د تقریر درهم برهم کیږي خدا یو خبره درته که چې دا زوی د کامیابی هر یو سړی صمیمه اراده وکړي د دې ویژه دوسر د شمس المشایخ متبرکاتهم العالیه سره حد درجه د محبت اظهار وي الحمدلله چې هغه مشایخ نن ټول تشریف فرما دي میجمینا په متعلق خو چې چاته ډېر امیدونه وي هغه بل نن مجلس ټول ډایم دی په دې باندې نن ټول مجلس گلشن ټول له جړ شوی دی دا هر یو د مشایخ نه دا د میش د سار تاج دی خو د شمس المشایخ ذکر دمو په ژبه باندې بې اختیاره جاري ده دا بې اختیاره محسوس امور راغلي دي او داسې جلسه داسې تقریر داسې مجلس داسې مدور راغلي دي چې زه دا تذکره نه کوم خو د مو په دغه کې مجبوري ده بلا اختیاره دغه بڑا سودا درد دلته کله کله ځینې ملګري دغه خبره کو چې د مجلس په داسې عنوان باندې دلداري په چار د سړی زړه وسوتي
ولکه میش دلته کام ودرېږي د خپل درسي نه خارج نه نو میش بار بار نه درېږي کله کله ځي نو چې کله کله راشي میش ته هر در و دیوار د ده سره لیدل په هر ځای کې په یوه ځای فاروق په هر ځای کې نوس پیلوړ هغه په زړه کېږي نو بېاختیاره شي سړی أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شعفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اول په پاک غني سبحان باندې ماین شاه اول په پاک غني سبحان باندې ماین شاه بیا نبی اخر زمان باندې ماین شاه بیا د ژوند تیرېدلو قانون زده کړه بیا د ژوند تیرېدلو قانون زده کړه په قرآن عظیم شان باندې ماین شاه قرآن عظیم شان باندې بیان شاه دا ډېر محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب اوس د پروګرام روان بهیر کې د ناجه کلام لپاره بلنه ورکوم په ډېر ادب او احترام سره طالب نجیب الله عاجز صاحب ته چې د مایک مخې ته تشریف راوړي او حاضرینو ته خپل ناجه کلام ورواوروي طالب العلم نجیب الله عاجز او ورسره ملګری عبدالقیوم
सुमरा लोई शान लरी कुर्बान मदरसे तालिबान सुमरा लोई शान लरी कुर्बान मदरसे तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान सुमरा लोई शान लरी कुर्बान मदरसे तालिबान सुमरा लोई शान लरी कुर्बान मदरसे तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान समर्थ पितगणैवा रशहान रसी समर्थ पितगणैवा रशहान रसी समर्थ पितगणैवा रशहान रसी अल्लाह दरकारी पिसलोई मर्तबे तालिबान अल्लाह दरकारी पिसलोई मर्तबे तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान सुमरा लोई शान लरी कुर्बान मदरसे तालिबान सुमरा लोई शान लरी कुर्बान मदरसे तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान तचे हदीस वाले कविता في قرآن تلاوات تجي حديث ولي كويتا في قرآن تلاوات تجي حديث ولي كويتا في قرآن تلاوات التي أورثي دوات في طالبان التي أورثي دوات في طالبان करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान सुमरा लोई शान लरी कुर्बान मदरसे तालिबान सुमरा लोई शान लरी कुर्बान मदरसे तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान करता वज़रे वाड़वी मलाइके तालिबान तालिबान अरमा कवि को उलमा तनई तालिबान अरमा कवि को
Bye.